السلام علیکم زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. نن سهار یو ډېر لوی خبر مخې ته راغلی دی. نن یو طرف ته خو نن چې څومره عیني ترمیم معاملات دي هغه خو به مخې ته راځي او د عوام مخې ته به راشي په دې عیني ترمیم کې څه کېږي. خو بل طرف ته موږ د شپې ولیدل چې په جات عمره کې یو میټینګ وشو، یو اجلاس وشو. دغه اجلاس نه بعد چې کوم خبرونه په منظریام باندې راغلي، یقینا دا خبرونه د پاکستان تحریک انصاف لپاره ډېر زیات تشویشناک دي او د پاکستان تحریک انصاف لپاره ډېر زیات خطرناک دي. یو طرف ته که موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف چې څومره MNAs دي هغه ګرفتاره کیږي او بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف د خپل سینیټر سره رابطه چې دا منقطع شو ده. بیګا د شپې که موږ کتلي نو په جات عمره کې د آصف علي زرداري صاحب، مولانا عبدالرحمان صاحب او نواز شریف صاحب یو بیټک شوی و. د هغې نه بعد دوی دا کوشش کوي چې نن د عیني ترمیم پاس کړي او په هر حال باندې دوی د عیني ترمیم پاس کړي. د عیني ترمیم پاس کېدو دپاره خو دوی به کوشش کوي. خو بل طرف ته قاضي پایسا صاحب د دې په حوالې سره به نن یو عدالت لګوي او د قاضي پایسا صاحب په عدالت کې به د دې په حوالې سره خبره کېږي چې د عیني ترمیم به پاس کېږي یا به نه پاس کېږي، آیا د عیني ترمیم قانوني دی یا غیر قانوني دی. د دې په حوالې سره درته هم وایم. خو د دې سره سره پاکستان تحریک انصاف دا اعلان هم کړی دی چې هغه به سبا د جمعې په ورځ باندې ملک گیر احتجاج کوي. د دې احتجاج لپاره چې دوی څومره پلینز جوړ کړي دي په هغه پلین باندې دوی در نن نه کار شروع کړی دی. دغه به زه هم ستاسو مخې ته ږدم چې دوی پر خپل پلین باندې څرنګې کار شروع کړی دی او څرنګې دوی دا هر څه کوي. راځو چې تازه ترین صورتحال زه ستاسو مخې ته ږدم، په هغې باندې اول خبره کوو. نننۍ ورځ آغاز کېږي، اول به د وفاقي کابینې اجلاس کېږي. د وفاقي کابینې د اجلاس نه بعد به د سنټ اجلاس به راوختلی کېږي. د سنټ په اجلاس کې به اول د عیني ترمیم پاس کېږي، د هغې نه بعد به دا اجلاس چې کله ختم شي د عیني ترمیم د سنټ نه پاس شي، د هغې نه پاس به بیا د قومي اسمبلۍ اجلاس راوختلی کېږي او په هغې کې به د عیني ترمیم پاس کېدو کوشش کېږي. خو بل طرف ته که موږ وګورو چې کومه مخصوص کمیټي، یو خاصه کمیټي چې د دې عیني ترمیم دپاره پارلماني کمیټي جوړه کړه شوې وه، په هغې کې پرون پاکستان تحریک انصاف، وحدت المسلمین او JUI په هغې کې شرکت نه و کړی. نن پاکستان تحریک انصاف هغوی ته یو درخواست ورکړی چې دوباره د دا کمیټې راوغوښتلی شي. د هغې د وجې نه دا هر څه کېدی چې څو ګنټې وروسته شي، خو دا هر څه به کېږي. او بېګا د شپې یو دا خبر هم راغلی و چې وفاقي کابینې دا کومه اجلاس دی دا خو یا ډیلی کړی شوی دی یا مؤخر شوی دی. یعنې دا نن ګورو چې آیا دا ډیلی کړی شوی دی که مؤخر شوی دی او په دې کې څه وجوهات کېدلی شي. پرون که موږ خبره وکړو دا کومه مخصوص کمیټي چې جوړه کړه شوې وه پارلماني کمیټي، په دې کې تقریبا یو کم 40 کسانو شرکت کول و. خو د لارو د بندېدو د وجې نه په هغې کې صرف او صرف 12 کسانو شرکت وکړو. هغه 12 کسانو بیا د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه چې څونه پارټۍ وې، یعنې پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون، ANP او جماعت علماء اسلام، مولانا عبدالرحمان صاحب پارټۍ چې کومه عیني مسودې جوړې کړې وې دا یې رایوځای کړې او دا دوی ته یوه مسوده جوړه کړه. د دې سره سره په جات عمره کې نه چې کومه خبرونه را روان دي په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف لپاره هېڅ قسمه ښه خبر نشته او پاکستان تحریک انصاف لپاره تشویشناک خبرونه را روان دي. ځکه چې د جات عمرې د دې اجلاس نه یوه شپه مخکې موږ لیدلي وو چې د بلاول بټو صاحب او د مولانا عبدالرحمان صاحب په منځ کې یو ملاقات شوی او د هغې نه بعد هغوی ویلي وو چې په دې عیني مسوده باندې د هغوی اتفاق رایې شوی دی او هغوی ویل چې دا صرف د 2 پارټیانو اتفاق رایې دی. خو نن په د جات عمره کې د 3 پارټیانو اتفاق رایې شوی دی. دا زه ستاسو مخکې ږدم چې په دې کې څه دي. پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او جماعت علماء اسلام عدالتي اصلاحات باندې اتفاقي رایه وکړو. صدر نون لیگ نواز شریف په میزبانۍ کې د دې په رهایشګاه باندې یعنې په جات عمره کې سیاسي قایدین په اعزاز کې شایعه ورکړه شوه چې په هغې کې صدر مملکت آصف علي زرداري، پیپلز پارټي چیرمین بلاول بټو زرداري صاحب او جماعت علماء اسلام سربراہ مولانا عبدالرحمان صاحب شرکت وکړو. شایعه کې شرکت کولو دپاره نواز شریف صاحب او وزیر اعظم شهباز شریف صاحب د راتلونکو کسانو د استقبال وکړو. په جات عمره کې د ملاقات چې کومه په دې کې نواز شریف صاحب او مولانا عبدالرحمان صاحب بلاول بټو صاحب په درمیان کې چې 26م کومه عیني ترمیم دی د هغې باندې خبرې اترې وشوې او تبادلې خیال دوی په هغې باندې وکړو. د هغې نه بعد مولانا عبدالرحمان صاحب بیا د میډیا څخه خبرې هم وکړې. د دې نه اول سوال دا پیدا کېږي چې د پاکستان چې کومه د ټولو نه لوی او غټه پارټي ده هغه پاکستان تحریک انصاف ده. آیا د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه دوی دا اجلاس څرنګې وکړو، د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه دوی دا عیني ترمیم څنګه پاس کوي. یقینا دا سوالونه اوس هم پیدا کېږي، په راتلونکي وخت کې به هم پیدا کېږي
او دا به د دې حکومت دپاره همیشه یو غټه مسله جوړیږي. میډیا څخه خبرو په وخت کې مولانا فضلرحمن صاحب وینا وه چې ما دا ویلي چې د جی یو آی بعد آیني ترمیم په حوالې سره مشاورت کې د چا سره د پاکستان پیپلز پارټۍ سره هغه چې پاکستان پیپل پارټۍ سره مجوز آیني ترمیم باندې زموږ اتفاقي رایې هم شوی و. نواز شریف صاحب د عشایې دپاره ماته دعوت راکړی او صدر آصف علي زرداري صاحب هم دغلته راغلی و. د هغې اعلان وکړ چې عدلیې سره متعلق اصلاحات باندې خو زموږ اتفاقي رایه وشوله، خو نور چې کومه مجوزه ترامیم دي په هغې باندې موږ مشاورت کوو. ابتدایي ترمیم چې کوم و هغه ما مسترد کړی چې د هغې وجه دا و چې ډېر زیات خطرناک و. د مولانا فضلرحمن صاحب ویلي د هغې وینا دا هم چې حکومتي پارټیانو سره د جی یو آی مذاکرات وشو او په اهم مسایلو باندې د تفصیلي خبره وکړه او هغې ویلي که چېرته د ملک په دې اهم مسایلو باندې تفصیلي خبره ونه شي نو یقینا دا به ملک هم پاتې نه شي او دا آیین به هم پاتې نه شي. په دې موقع باندې د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداري صاحب وینا دا وه چې زه مولانا فضلرحمن صاحب ډېر زیات شکرګزار یم. پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام په منځ کې په شپږشتم آییني ترمیم جوډیشل ریفارم باندې اتفاق وشو. په دې اتفاقي رایې کې پرون صرف او صرف د دوه جماعتونو په منځ کې اتفاقي رایې شو او نن د درېو جماعتونو په منځ کې اتفاقي رایې وشو. ریفارم نه بعد عوام ته په نظر باندې راشي چې د آیین چې کومه تشریح وشي د هغې په مناسب وخت باندې چې کومه مجوزه ترمیم او دفاع دپاره چې موږ کړله دا به د خلکو مخې ته راشي. دلته خبره دا ده چې دا هر څه خو دا درې واړه پارټیانې یو ځای ملاویږي ښه خو بل طرف ته موږ ګورو چې د پاکستان تحریک انصاف ایم این ایس چې کومه دي دا چوتولی کېږي. د پاکستان تحریک انصاف د سینیټرانو د هغې سره رابطه منقطع شوې ده. یعنې پرون موږ زین قریشي صاحب بیبي چې کومه ده هغه موږ ولیدله چې څرنګه یې ګرفتاره کړه، بیا یې د شاه محمود قریشي صاحب نګوره او بیا لږ وخت پسې چې کومه ده هغه دوباره رهایي هغې ته ورکړه، یعنې بیا یې راپرېښودله او بیا راغله. دا خو دا دی چې دا خو طاقتور خلک دي. کومه ایم این ایس چې کومه دي کومه سینیټرز چې دي هغه د دوی عمره طاقتور نه دي نو یقینا د هغې سره به څه کېږي او هغه به یې څرنګې چوت کړي وي او د هغې به څرنګې حالات وي. دا وخت که موږ وګورو پاکستان تحریک انصاف د سبانۍ ورځې د ملګیر احتجاج اعلان هم کړی دی. چې پاکستان تحریک انصاف به د جمعې په ورځ باندې ملګیر احتجاج کوي. د هغې لپاره د یو پلین جوړ کړی دی او په هغه پلین باندې به دوی عمل هم شروع کړی دی او د عمل اعلان یې هم کړی دی چې څرنګه په دې باندې عمل کېږي. پاکستان تحریک انصاف سیاسي کمیټې د آئین په ترمیم خلاف جمعې په ورځ باندې ملګیر احتجاج اعلان کړی دی. سیاسي کمیټې جاری کرده اعلان مطابق عمران خان صاحب بنیادی حقوق او هغې ته د هغې د اهل خانه وکلا او تحریک قائدین رسایي فوري بحال کړي. سیاسي کمیټې د طرف نه تمام چې څومره ریجنل او مقامي تنظیمات دي د ضلعي هیډ کوارټر باندې دي د جمعې د مانځه نه بعد هغه بھرپور احتجاج وکړي. خو بھرپور احتجاج سره سره دوی دا هم ویلي چې دا احتجاج به سوی پرامن احتجاج به وي، بھرپور به هم وي او پرامن احتجاج به وي. د دې هدایت دوی کړی دی او دوی سره دا هم ویلي چې د آئین د بالادستۍ باندې یقین لرو والا چې څومره طبقات دي هغه دې په دې پرامن احتجاج کې زموږ سره شرکت وکړي. یعنې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه چې کوم کسان د آئین په بالادستۍ باندې یقین لري نو هغه دې هم زموږ سره په دې کې شرکت وکړي. دا څه خو کېږي خو د دې سره سره قاضي پایسا صاحب به نن هم یو عدالت لګوي. قاضي پایسا صاحب په حوالې سره تاسو ته پته هم ده چې قاضي پایسا صاحب څرنګې 63A چې کومه زموږ سره آئیني ترمیم و هغې وکړه، یعنې د هغې دپاره دیو صدارتي چې کومه ریفرنس راغلی په هغې په وجه باندې د په پریکټس اینډ پروسیجر کمیټۍ کې تبدیلي وکړه. بیا جسټس منیب اختر صاحب د هغې نه وایستو او د هغې په ځای باندې بل یو جسټس یې په هغې کې رادن نه کړه. د هغې نه بعد بیا موږ ولده چې په یو کومه چې د هغې نه بعد کومه سماعت دپاره چې کومه بینچ جوړېده په هغه بینچ کې دیو جسټس منیب صاحب ایښودل چې کوم دا پکې لازمي و. د هغې نه بعد جسټس منیب اختر یا جسټس منصور علي شاه صاحب هغې دوی بالکل سایډ لاین کړه او په دغه بینچ کې جسټس منیب اختر صاحب د هغې نه خو هغې معذرت نه و کړی خو د هغې باوجود یې هغه په دغه بینچ کې شامل نه کړو. د هغې په ځای باندې بل یو کس د دغه بینچ حصه جوړه کړه او بیا تاسو ولله چې څرنګه د هغه آئیني ترمیم فیصله قاضي پایسا صاحب ورکړه. نو دارنګې د قاضي پایسا صاحب مخې ته به نن د دې آئیني ترمیم په حوالې سره یو سماعت وي او دا سماعت به د 3 رکني بینچ کوي. په دې 3 رکني بینچ کې څوک شامل دي دا زه هم ستاسو مخې ته ږدم. شپږشتم آئیني ترمیم خلاف سابق صدر سپریم کورټ بار ایسوسیشن عابد زبیري درخواست باندې به نن سهار 9 بجې د قاضي صاحب په عدالت کې سماعت کیږي. چیف جسٹس پاکستان قاضي پایسا صاحب په سربراهۍ کې به 3 رکني بینچ په 18 اکتوبر سماعت کوي، یعنې نن به دا سماعت کوي. په دې کې قاضي پایسا صاحب وي، جسټس نعیم اختر افغان صاحب دی او جسټس شاهد بلال صاحب چې دی د دې بینچ حصه ده. یعنې که لږ وخت لپاره ته دې نه موږ جسټس شاهد بلال صاحب لرې کړو او د دوو ته وګورو دا بالکل همخیاله دي او په دې کې دا جسټس نعیم اختر افغان صاحب چې دی
دا صرف او صرف د قاضي پایسا صاحب هم خیال نه دی بلکې دا د قاضي پایسا صاحب یو سیګنیچر جج هم دی. نو یقینا که موږ د فیصلې د پروډکشن در اوس نه اندازه ولګو نو هغه یقینا تاسو ته پته ده چې دا فیصله به څرنګه راځي. ما ته هم پته ده، تا ته هم پته ده، بل ته هم پته ده، یو عام کس ته هم پته ده چې دا فیصله به څرنګه راځي، ځکه چې قاضي پایسا صاحب په دې آخري وخت کې هم یعنې د ریټایرمنټ نه مخکې هم د عیني ترمیم ته پروټیکشن ورکولو کوشش کوي چې سبا داسې نه چې دا کومه فایلز چې کومه دي چې دا په یو ځای کې پراته او بل یو جج صاحب دې ته لاس ونه راګوي او غیر عوانل چې د قاضي پایسا صاحب څرنګه فیصله کړله یعنې تر اوسه نه ورته دی پروټیکشن ورکوي او د دې د بچ کولو کوشش کوي. خو یقینا که دا عیني ترمیم چېرته د پاکستان د موجوده د ټولو نه لویه چې کومه پارټي ده پاکستان تحریک انصاف د دې نه علاوه دوی دا چېرته پاس کوي نو یقینا دا به ډېر زیات ظلم وي او دا به په راتلونکي وخت کې د نورو پارټیانو لپاره ډېر زغټه ظلم جوړ شي. او یقینا مولانا عبدالرحمن صاحب ته خو د دې په حوالې سره ډېر زیات سوچ کول پکار و ځکه چې مولانا عبدالرحمن صاحب سیاست په خیبر پښتونخوا کې دی او د خیبر پښتونخوا د خلکو اندازه تاسو ته لګي چې دوی د پاکستان تحریک انصاف سره څومره د دوی مینه ده او څومره نږدې دي. یقینا که چېرته مولانا عبدالرحمن صاحب د خیبر پښتونخوا د خلکو خلاف لاړې نو یقینا دا کومه عزت چې هلته دی یا د علما کرام یا د کومه علم په وجه چې د هغوی خلک عزت کوي او دې ته ووټ ورکوي یقینا دا ووټ به هم د دوی مزید ختم شي. د بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. الله پامان.